د شعبان میاشت دا ډیره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو د شعبان میاشت ډیره ښه شمارئ. میاشت کله راوختل او کله دا میاشت ختمیږي. ولې چې دغه حساب تاسو سم وکئ، شمار سم وکئ، د روزې د میاشتې بیا کومه چې ابتدا ده هغه راڅخه راپېژني نه. نو عایشه صدیقې وایي دې خواته ګورئ ورور، دې خواته ګورئ. عایشه صدیقې وایي زه د شپې راپورته شوم. چې راپورته شوم پیغمبر علیه السلام نسته، چې نسته ما په زړه کې ویلې پیغمبر مبارک بیبیګانې خو نو وې ګوندې بل ځای. خیر ساعت بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک راغلی. چې رالی تللی و جنت البقیع لره، قبرستان د مدینې چې کوم جنت دی د مدینې شریف هلته تللی و. چې رالی ما ته ویل عایشې د شب براءت 15 د شعبان الله اول اسمان ته راسي، څنګه د الله سره شایي، صحیح څنګه د الله سره شایي هغسې راسي. د الله رحمت راواخلي، د الله رضا راواخلي، د الله احسان راواخلي. وی الله رب العزت په دا شپه باندې د تمامو مسلمانانو مغفرت فرمایي، د تمامو مسلمانانو د رحمت په نظر ورته ګوري او مغفرت یې فرمایي. ما سوا دوه کسان، یو حدیث کې راځي چې یو حسد کوي، حسد، او بل قاتل دی خلق وجني، دا دوه الله نه بخشي. حتی د الله رسول فرمایي قبیله کلب په شمار دی څو رمې څو پسونه لري، د هغو چې څو وړۍ ده، څو وړۍ څو ویښتان دي، دومره قدر الله رب العزت په دا شپه د انسانانو مغفرت فرمایي. علما فرمایي دغه قبیله کلب چې کومه وه دا بیا پسونه ډېر درلودو، 100,000 پسونه یې ول درلودو. د 100,000 پسو هغه وړۍ راواخلي یا د وزو د راواخلي هغه څو جوړېږي، دومره انسانان الله بخشي. عایشې ته ویل ته په خبره یې په دا شپه څه کېږي یا نه یم په خبره یا رسول الله؟ پیغمبر اسلام ورته وفرمیل دا هغه شپه ده چې په دا شپه الله رب العزت دغه لیکل و ملایکو ته ورکوي چې 100 کال به په فلاني کور کې یو بچی، یو هلک پیدا کېږي یا به بچی پیدا کېږي یا به فلانی مري، او دا لیکل کېږي چې کوم سړی په سفر روان دی او د ده نوم لیکلی دی چې دا به 100 کال مري، او په دغه شپه باندې د ټول کال رزق چې دی هغه ملایکو ته مطلب بجټ راواخله هغه پیسېږي ورکول کېږي. نو زه روزه په دې وجه نه سمه چې الله رب العزت په هغه لیست کې زما نه مات چې زه په روزه سره یم. زما روزه یي، زما روزه یي. روزه نیوانګه ښه خبره ده، ثواب دی، ښه خبره ده، خو دا خبره نه ده چې یو سړی به خامخا ټینګښت کوي، خامخا به روزه نسي. په کور کې کله کله دغه خوش سوپیان خو شته دی، د بزرګۍ ډېر شوقین وایي کشنی بچی دی، کشنی بچی د کور والا د ګرد راپور خامخا به روزه نسي. سړی کمر د روزې نه یا ته بیا خامخا نسي. هغه چې بازار ولاړ شي هغه خپل دیګ په کړی غرمه خپله ډوډۍ وخوري، نه ماښام به روزه ماته د سره بیا کښي نه دی دعا وکړئ چې خدای پاک مې روزه قبوله کړي. هغه زموږ غرمه لا قبله شوې. صحیح شو. عیسی علیه السلام عجبه خبره کوي، الله اکبر. وایي تی چې روزه ونیسئ نفلې دا خپل شونډان غوړوئ، خپل شونډان غوړوئ. ولې نو په روزه کې عام طور هغه سپېرئ چې د خلکو خیال در باندې رانسي چې د الله سره تعلق جوړ کړی دی. په هغه تعلق بیا زموږ سره ریا کول کېږي. وایي شونډان غوړوئ. موږ هغې خوا لایده شونډان داسې کړي چې ډېر روزه مې ده ډېر. دلته یو وخت ما درته ویلي ریړۍ والا ته ټماټر ریړۍ وایي سړی ته ودرېدی، دا عامې ورځې وې ټماټر یې ځینې اخیستل، هغه به څو ورته ویل ده ول یاره څه به کوې، روزه مې هم په خوله ده ته څه ښه راسره وکړه، روزه مې هم په خوله ده په ټماټرو کې څه ښه راسره وکړه. ای د خدای دپاره چې نیولې وه. دلته د روژې بیا دی په قدر پوه سو بیا ټماټر په ارزانه کول، این اوس روزه ده. نو پیغمبر اسلام فرمایي ما ته خوند راکوي چې زما نوم د لیست راوړي زه په روزه سره یم. بیا نو ستا خپله خوښه ده، ټوله میاشت روزه نسي، خاص 15 په ورځ یې نسي، 14 باندې یې نسي، دا اختیاري خبرې دي. الله رسول فرمایي دومره وکړه چې څومره کولی سي، که نه تر وسه به دې ووځي، تر وسه به دې ووځي. اوس نو خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبرستان ته ولاړئ، زموږ دپاره څه کول پکار دي. شفیع صاحب فرمایي رحمه الله د غمره بیا کوو چې څومره محمد رسول الله کړي دي. پیغمبر اسلام په دغه شپه ولاړئ، په نورو کلو بیا نه دی تللی جنت البقیع لره قبرستان لالی ده چې دا شپه ده زه به ولاړ سم. نو سړی که په ژوند کې یو واره ولاړ شي پروا نه لري، که نشي ولاړ هم پروا نه لري. او بله خبره دا ده په دا شپه باندې سړی څه شی زیات وکړي هغه څنګه خبره ده، دا ټولې اختیاري خبرې دي. کوانګ هم اختیار دی، نه کوانګ هم اختیار دی.
تا چا تیر شپه ډېر شام پخ کړي واغه دې په چیش پخ کړي ونه پروا نه لري هیڅ شی نشته په دې کې دا نفلي عبادت دی په نفلي کې اختیار دی نن به د چار وځي د چا به نه وي نو چې نه د هغه ملامتوي چې ولې نه چې دا نو زه به ورته وایم ته ډېره بزرګي نه کوې نه ته په روژه ښه ایسېږې زه بیا په نه روژه باندې چې دا شپې د روژې نه دي زه نه سم نیولی یا به زه کمزوری یم په عبادت کې به کمزوری یم صحیح سلوک